د ننني درس موضوع مو ده د لومړي څپرکي پوښتنې. د نهم ټولګي د ریاضي د لومړي څپرکي پوښتنې به په ننني درس کې حل کړو. تاسو متوجه اوسئ، لومړۍ پوښتنه ده وی په لاندې پوښتنو کې د هرې پوښتنې لپاره 4 ځوابونه دي. نو یو ځواب پکې سم دی، تاسو هغه سم ځواب په نښه کړئ. تاسو متوجه شئ. لومړی پوښتنه ګورئ، وی د یوې دایرې د قطر اوږدوالی مساوي دی په 3r پای 2 پای 2r. د یوې دایرې د قطر اوږدوالی د دایرې د شعاع 2 چنده دی. شعاع په r سره ښیو، نو 2r د دې ځواب سم دی. دوهمې پوښتنې ته متوجه شئ، وی دایره په لاندې ډول ښودل کیږي: 0 1 2 BOA او COR. نو دغه ډي ځواب سم دی، چې C یعنی سرکل، O یعنی مرکز یې او R یعنی شعاع یې. درېیمه پوښتنه ګورئ، وی هغه مستقیمه کرښه چې له دایرې سره یو ګډ ټکی ولري، هغه له دایرې سره د څه شي په نامه یادیږي؟ هغه د دایرې د مماس په نامه یادیږي. هغه مستقیمه کرښه چې له دایرې سره یو ټکی ولري، یو ګډ ټکی، هغه د مماس په نامه یادیږي. څلورمې پوښتنې ته متوجه شئ، وی د هغو ټکو سیټ چې واټن یې د دایرې له شا څخه لوی وي. د هغو ټکو سیټ چې واټن یې د دایرې له شا څخه لوی وي. تاسو متوجه شئ که موږ یوه دایره ولرو او په دو کې د داسې ټکو سیټ په نظر کې ونیسو چې د دایرې د شا څخه لوی وي. د دایرې د شا څخه چې لوی و، نو د دایرې نه څه دی؟ له دایرې څخه بهر دی. نو دلته د دایرې خارج بلل کیږي. پنځمې پوښتنې ته متوجه شئ، وی هغه وتر چې د دایرې مرکز ته له نورو وترونو څخه نږدې وي، نظر نورو وترو ته څه دی؟ هغه وتر چې د دایرې مرکز ته له نورو وترونو څخه نږدې وي، هغه نظر نورو وترو ته څنګه دی؟ هغه نظر نورو وترو ته اوږد دی. ولې؟ ځکه که چیرې یوه دایره ولرو، دا مرکز او په دې کې موږ وترونه ولرو، فکر وکړئ دا وتر چې دی د دایرې له مرکز څخه لرې دی. هر څومره چې د دایرې مرکز ته نږدې کېږو، وتر رسموو، نو هغه وتر به څنګه وي؟ هغه وتر به لوی وي نظر د نورو وترو ته. نو هغه وتر چې د دایرې مرکز ته له نورو وترونو څخه نږدې وي، نظر نورو وترونو ته اوږد وتر دی. شپږمه پوښتنه دا وي که یوه مستقیمه کرښه دایره په دوو ټکو کې پرې کړي، هغې ته قاطع وي، یعنې قطع کوونکی. یو مستقیمه کرښه ولرو، هغه یوه دایره په دوو نقطو کې قطع کړه، نو دغه کرښه د څه شي یا دغه مستقیم خط د څه شي په نامه یادیږي؟ د قاطع په نامه یادیږي. اوومه پوښتنه وي که د یوې دایرې مرکزي زاویه 80 وي، مخامخ قوس یې څو دی؟ ګورئ، موږ ویلي وو چې د دایرې مرکزي زاویه او د هغې مخامخ قوس چې دی، دا څنګه دی سره؟ دا سره مساوي دي. که د مرکزي زاویه 80 شوه، نو مخامخ قوس یې هم څو دی؟ 80 درجې دی. نو د ډي ځواب سم دی. اتمه پوښتنه وګورئ، یوه مستقیمه کرښه له یوې دایرې سره څو حالتونه لري؟ یوه مستقیمه کرښه له یوې دایرې سره 3 حالته درلودی شي. یا به داسې وي چې دا مستقیمه کرښه دایره هیڅ نه قطع کوي، چې له دایرې څخه بهر بلل کیږي، یا نامتقاطع. یا به له دایرې سره یو ګډ ټکی لري چې دې ته مماس ویل کیږي، یا به له دایرې سره 2 ګډ ټکي لري چې دې ته قاطع ویل کیږي. نو 3 حالتونه درلودلی شي یوه مستقیمه کرښه له یوې دایرې سره. نهمه پوښتنه دا وي هغه زاویه چې رأس د دایرې پر محیط او زل یې 2 وترونه وي، هغه کومه زاویه ده؟ چې رأس د دایرې په محیط کې وي او زل یې د دایرې 2 وترونه وي، نو هغه محیطي زاویه ده. د سی ځواب سم دی. وي تش ځایونه په مناسبو کلمو ډک کړئ. لومړۍ پوښتنه یې وي د دایرې هغه برخه چې د وتر په واسطه د دایرې له سطحې څخه بېله شوې وي، د دایرې د څه شي په نامه یادیږي؟ هغه برخه د دایرې هغه برخه چې د وتر په واسطه جلا شوې وي. متوجه شئ؟ دغه برخه د څه په نامه یادیږي؟ دا د قطعې په نامه یادیږي. نو دلته څه شی راځي؟ قطعه. د قطعې په نامه یادیږي.
دویمه پوښتنه وګورئ د دایرې تر ټولو لوی وتر څه شی بلل کیږي؟ د دایرې تر ټولو لوی وتر د دایرې قطر بلل کیږي. هغه چې له مرکز څخه تیریږي هغه تر ټولو لوی وتر دی د دایرې چې د قطر په نامه یادیږي. نو دلته څه شی راځي په دې خانه خالي کې؟ قطر. درېیمه پوښتنه دا وي د هغو ټکو سیټ چې بیا خانه خالي ده د دایرې له شا څخه لږ وي د دایرې بیا خانه خالي بلل کیږي. د هغو ټکو سیټ چې واټن یې دلته واټن لیکي چې واټن یې د دایرې له شا څخه لږ وي د دایرې داخلي برخه بلل کیږي. صحیح ده؟ داخلي برخه بلل کیږي. څلورمه پوښتنه ګورئ که مستقیمه کرښه له یوې دایرې سره هیڅ ګډ ټکی ونه لري هغه مستقیمه کرښه له دایرې څخه بهر ده بهر پرته ده یا بیرون پرته ده. پنځمه پوښتنه وي په هره دایره کې پر وتر عمود قطر هغه قطر چې پر وتر باندې عمود وي هغه وتر نیمایي کوي او څو قوسونه د هغه څخه بیلوي؟ 2 قوسونه. صحیح شو؟ شپږمه پوښتنه ګورئ په هره قایمه زاویه مثلث کې د وتر مربع د 2 ضلعو د مربعاتو له مجموع سره مساوي ده. اوومه پوښتنه ګورئ په هره دایره کې هغه وتر چې مرکز ته نږدې وي تر ټولو لوی وتر دی. اتمه پوښتنه ګورئ د دایرې شعاع د تماس په ټکي د دایرې شعاع د تماس په ټکي پر مماس عمود وي. یعنې څه؟ یعنې تاسو متوجه شئ که یوه دایره ولرو په دې دایره کې د دایرې شعاع وي او یو مماس وي. دغه مماس تاسو په نظر کې ونیسئ. دلته د دایرې شعاع که موږ رسم کړو په دې مماس باندې د تماس په ټکي کې څنګه ده؟ عمود ده. نهمه پوښتنه ګورئ مرکزي زاویه هغه زاویه ده چې رأس یې د دایرې په مرکز او زلې یې د دایرې څه وي؟ شعاوې وي. لسمه پوښتنه هغه زاویه چې یوه زله یې د دایرې وتر وي. لسمه پوښتنه دا وي هغه زاویه چې یوه زله یې بیا خانه خالي په دایره او بله یې د دایرې بیا خانه خالي او رأس یې د بیا خانه خالي ده په ټکي کې پروت وي د کومې زاویې په نامه یادیږي؟ ښه هغه زاویه چې یوه زله یې چیرته وي؟ په داخل د دایره کې او بله یې د دایرې څخه بهر وي او رأس یې د محیط په ټکي کې پروت وي. د محیط څخه په یو ټکي کې پروت وي نو هغه د مماسي زاویې په نامه یادیږي. مماسي زاویه موږ ویلې وه چې یوه زله یې له دایرې څخه بهر ده یوه یې د دایرې له ننه ده د دایرې د ننه ده یوه زله یې بله یې بهر ده رأس یې په محیط کې پروت دی. صحیح شو؟ نو دا مماسي زاویه ده. د نن لپاره همدومره بس دی. هیله ده چې ګټور تمام شي. تر بل درسه د الله په امان.